Congressman, your recent letter د امریکای خارجه وزیر تاسو تازه خط او د پاکستان پخوانی وزیر اعظم ته د فون کال ضرورت ولې راپېښ شو؟ Well, the US-Pakistan relationship is very important. د پاکستان او امریکا تعلقات اهمیت لري او زه د ډېرې مودې راهیسې پاکستان کې د بشري حقوقو په اړه اوازونه پورته کوم، خصوصا توجه مې سند صوبې ته وي. زما ملګری ډاکټر محمود مال دې ته پام راګرځو چې د یو امریکایي کانګرس غړي کو په دې اړه आवाज پورته شي نو تاثیر به ولري او همدا وجه ده چې موږ نن په دې موضوع خبرې کوو. What exactly عمران خان تاسو ته څه وویل؟ He wanted to make the point that he was not anti-American, and then هغه ویل غوښتل چې هغه د امریکا مخالف نه دی او هغه په قانون باندې یقین ساتي. کله چې موږ دا خبرې کولې سپریم کورټ خپل فیصله اوروله. په دغه وخت نه پس موږ دې ته نور هم وکتل او ما خارجه وزارت ته ویلي چې د خپل ماهرینو په لاس مال پته وکي چې آیا د سپریم کورټ خبرې حتمی دي او د اپیل حق پکې نشته او د قانون تر مخه په دې فیصله عمل پکار دی. نو بهشکه اصل موقف هم دا دی کوم چې د پاکستان سپریم کورټ ته صوبایي انتخاباتو لپاره د فنډز جاری کولو په امر په صورت کې خپل کړی دی. to conduct the provincial elections. Khan in the past has complained of US interference and even blamed it. عمران خان د امریکا د مداخلت خبره کوي او الزام یې لګولی چې د وزیر اعظم د څوکۍ نه امریکا لري کړی دی. د خارجه وزیر په نوم ستاسو خط کې د پاکستانی مامورینو نه په دې موضوع د پلټنو کولو خواست شوی دی او څنګه چې تاسو د انتخاباتو خبره کوي نو آیا دا د پاکستان په چارو کې لاس وهنه نه ده؟ The United States all around the world supports democracy, human rights, the rule of law, the right of a free press. امریکا په ګرد نړۍ کې د جمهوریت، انساني حقوق، د قانون حکمرانۍ، آزاد صحافت او پرامن احتجاج کولو حق مرسته کوي او کوم حکومتونه چې د تصوراتو سره اختلاف لري، د قانون بالادستي نه زغمي او ولسي واک نه مني، هغه زموږ دریسته مداخلت وایي. حقیقت داري چې موږ د یو ملک په کورني معاملاتو کې لاسوهنه نه کوو، خو زموږ لپاره دوه خبرې د توجه مرکز وي. یوه د یو ملک خارجه پالیسي کوم سره چې زموږ واسطه وي، دویمه خبره د جمهوریت اصول ده. ځکه چې موږ قانع یو چې د یو ملک د ولس او زموږ د دواړو په ګټه دا خبره پریوزي چې ولسي واک ته پرځای وي، قانون دی عملي وي او د انساني حقوقو تحفظ دی وشي. موږ بهشکه د کار لپاره د بخښنې نړیوال تنظیم، د بشري حقوقو تنظیم او دغه شان نورو تنظیمونو خبرې اورو او کله چې ځینې ناوړه حکومتونه د خپل چارو دفاع نشي کولی نو بیا هغه وایي چې په دې موضوع خبره نه پکار. خو زه دلته یو بل خبره واضحه کول غواړم چې کم خلک په سوشل میډیا لکه ټویټر باندې دا غني چې غني د عمران خان په امریکا باندې د الزام رستو زما خط داغه دغه داوی توثیق کوي، نو زه دا نه منم او دا رښتیا نه ګڼم، ځکه چې عمران خان د خپل الزام په حمایت کې څه ثبوت تر اوسه پورې پیش نه کړی شو. پس د اورمونو نه هم دا نتیجه ښکاره شوه چې کانګرس د داسې سچار لپاره پیسې نه دي ورکړي. په هغه وخت چې عمران خان په واک کې ما د هغه د انساني حقوقو خارجه پالیسي باندې تنقیدونه کړي دي. په سند کې چې سیاسي کارکونانو سره شوي دي ما یې دفاع کړې ده، څنګه چې په سند کې په زوره هندوانه جنکې مسلمانه کیږي او بیا په زوره باندې زړو سړو ته واده کیږي، دا د انساني حقوقو خلاف خبره ده. بلکې زموږ په نظر خو د انساني حقوقو خبره چې کله راځي نو ټول نه غټه مسله د عمران خان نه مخکې دغه په دور کې او دغه نه پس چې موجوده ده هغه د ډاکټر افریدي د قید خبره ده. اسامه بن لادن د 3000 امریکایانو قاتل وو او هم د لاسه په افغانستان کې دا ناوړه جنگ وشو. نو یو سړی په دې خبره باندې کې کول چې هغه د اسامه په شان د تن نیولو کې زموږ امداد کوو، دا د تعلق ته خرابېدو خبره ده. په پاکستان باندې چې څوک هم حکومت کوي هغه له پکار ده چې امریکا سره د ډاکټر افریدي د آزادېدو په سر باندې خبرې وکړي. ما خو تر دې حد پورې هم ویلي چې زه ډاکټر شکیل افریدي د آزادولو په مقابله کې د ډاکټر عافیه صدیقی د آزادولو د خبرې په حمایت کوم، په دې وجه نه چې دا انصاف دی. عافیه صدیقی تر هغه ده، خو اصل خبره ده چې د شکیل افریدي آزادېدل تر دې حد پورې زموږ لپاره اهمیت لري. Siddiqui was a terrorist, but because I think the release of Dr. Afridi is that important.